بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم. ګرانو زده کوونکو د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مخکې تر دې چې درس را پیل کړو تاسو د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ته نور ملګرو یې هم ورسوئ. موږ او تاسو را رسېدلي یو د اووم صنف د عربي مضمون و وروستي درس ته، یعنی 22 درس ته. راځو درس را پیلوو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر درس کې ویل چې فاعل یعنی هغه څوک چې کار یې ترسره کړی وي، او بیا مو ویل چې فاعل همیشه مرفوع وي، یعنی اخري توری یې پیش یا هم دوه پیشونه لري. او بیا مو دا خبره هم وکړله چې فعل همیشه تر فاعل مخکې راځي. اوس راځو د نن ورځې په درس کې مفعول به یا هم مفعول پیژنو، چې په تېرو درسونو کې موږ په لنډه توګه پیژندلی وو، خو د نن ورځې په درس کې یې په تفصیلي شکل څه کوو پیژنو. نو راځو لومړی مثالو ته. شد التلمیذ الحبل. شد ویتړل، دا خو فعل سو. چا؟ التلمیذ شاګرد. سیسو دا فاعل سو. چی شی وتړل؟ الحبل رسی. اوس ګورئ دغه جمله د درو کلمو څخه جوړه ده، یو شد بل التلمیذ بل الحبل. سیسو شد فعل سو، التلمیذ فاعل دی، دغه فعل چې اجرا شوی دی پر رسی باندې، الحبل پر رسی باندې. سیسو دې ته باره مفعول به ویل کېږي، یعنی کار پر دغه رسی اجرا شوی دی. پسې اکل ویخوړی الذئب لیوه الخروف وری. اکل فعل، الذئب فاعل، الخروف مفعول به، ځکه کار پر دوی اجرا شوی دی. سیسو نو دا خو لومړی خبره سول چې دا فعل، دا فاعل او دا مفعول به. دوهمه خبره دا ده چې تاسو که چیرې د مفعول به اخري حرف ته متوجه سئ، هغه زور لري. الحبل الخروف، یعنی مفعول به همیشه منصوب وي، یعنی زور لرونکی، یا به یو زور لري یا به هم دوه زور لري. اوس راځو د قاعدو پر لور. لومړی قاعده دا ده چې مفعول هغه ته وایي چې کار پر اجرا شوی وي، لکه الحبل او الخروف، کار پر دې اجرا شوی و. او مفعول به همیشه منصوب وي، یعنی زور لري. تاسو وګورئ دا هم زور دی، دلته هم څه دی؟ زور دی. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د اووم ټولګي تر پایه پورې فعل، فاعل او مفعول په ښه توګه پېژندلی وي. راځو د کتاب پر لور باندې. ګرانو زده کوونکو، راځئ کتابونه مو خلاص کړئ. افتحوا کتبکم. 22 درس راواړوئ، صفحه نمبر 190. الدرس الثاني والثلاثون. 22 درس. مساعدة مرسته کول المحتاج د اړمن. كنت زوم عائدا روان من المدرسة د ښوونځي څخه بسیارتي زما په موټر کې. رأيت ما ولدي في الطريق په لاره کې شيخا یو سپین ږیری، يرتعد چې ریږدي دی من البرد د یخ څخه. اشرت ما اشاره وکړل الیه دته بالرکوب په سپرېدو سره معي زما سره. جلس کښېنستی الشیخ سپین ږیری فی السیارة په موټر کې. وقال ویل فی الشباب په ځواني کې كنت زوم اساعد ما کومک کوي المحتاجین د اړمنو کسانو. قلت ما ورته ویل والله الله پاک فی عون په مرسته کې دی العبد د بنده ما تر څو چې کان وي العبد بنده فی عون په مرسته کې اخیه خپل د ورور، یعنی الله پاک تر هغه وخت د مسلمان مرسته کوي تر څو چې د مسلمان د خپل ورور مرسته کوي. سیسو ولما وکله چې وصله ورسېدی الی بیته و خپل کور ته شکرنی زما څخه یې مننه وکړل. ودعا او دعا یې وکړه لی و ما لره بالخیر په ښو سره. راځو تمریناتو ته. التدریبات. التدریب الاول اختر المعنى الصحیح. سمه معنی انتخاب کړه لما یلی لپاره د هغه چې درکول سوي دي مما بین القوسین، د ما بین څخه د دوه قوسونو. رأيت شيخا يرتعد ریږدي. اوس دلته کومه معنا؟ يرتبك يجري يخاف. يرتبك ریږدي. سیسو في عون العبد. عون معنا مرسته، مساعده. كنت عائدا راجعا. سیسو دوهم تمرین ته. التدريب الثاني اجب عن الاسئله الاتيه. تراتونکو پښتنو جواب ورکړه. من أين كنت عائدا؟ ته د کومه ځای را روان وې؟ كنت عائدا من المصنع، د کارخانې را روانو. من المدرسه، د ښوونځي سره روانو.
كيف كان الجو هوا څنګه وكان الجو باردا هوا یخه نور ته هم تاسو د کتاب په مرسته ځواب ورکړئ. التدريب الثالث اقرأ المثال مثال وایا ثم أكمل البقية بیا هغه پاته مثالونه بشپړ کړه على غراره په ډول د دغه مثال. الوقت ظهر د ماپښین وخت دی. كان الوقت ظهرا د ماپښین وخت وو. د ماپښین وخت دی د ماپښین وخت وو. الجو بارد هوا یخه ده. كان الجو باردا هوا یخه وه. دا نور هم داس چشکی جوړ کړي په سر کې کان ور واچوي او د اخري توري ته دوه زبره ورکړي. راځو ابلي صفحې ته. التدريب الرابع څلورم تمرین حول كما في المثال واړه لکه څنګه چې په مثال کې راغلي دي. كان و كنت زوم مثلا دعا راوي غوښتي دعوت ما راوغوښتي سيسو قال ویل قلت ما ویل عفا د بخښه وکړل عفوت ما بخښ ورته وکړل. دا نور هم داس چشکی جوړ کی. فعل ماضی ده. په فعل ماضی کې غایب او متکلم فعلونه دي چې په راتلونکي درسو کې ان شاء الله په تفصیل وایو. التدريب الخامس پنځم تمرین صل قائمة همزه همزه چوکاټ ومشلوه بما د هغه څه سره يناسبها چې د سره وړ وي من قائمة بعد با چوکاټ څخه. اساعد الكفيف زه کومک کوم د کفیف د رانده سړي څه وخت فی العبور عن الشارع په وخت کې د تیرېدو د سړک څخه ځکه هغه لاره شی نه ویني. انشر المظلة زه خلاصومه سایوان څه وخت عند نزول المطر کله چې باران وریږي. نور هم دا ستاسو جوړ کړي. التدريب السادس شپږم تمرین هات الجمل من عندك راوړه جملې خپل د ځان څخه کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې دي. كان التلميذ مجتهدا شاګرد کوشش کوونکی و. كان المعلم نحيفا استاذ ډنګر و. كان المعلم نشيطا استاذ چالاک و. داسې جملې تاسو جوړ کړئ. التدريب السابع اووم تمرین حاور زميلك د خپل همصنفي سره محاوره وکړه مستعینا بما یلی د راتلونکو جملو په مرسته. جملې درې کړي دي تاسو په سیم کې یو بل سره د جملې واړوي راوړئ یعنې محاوره وکړئ. التدريب الثامن اتم تمرين الثروة اللغوية هات مؤنث الاسماء التالية دراتون کې اسمونه مؤنث مذکر موږ ویلي ډېره اسانه موضوع ده. الطفل الطفلة الرضيع الرضيعة نور تاسو خپله جوړ کړئ. راځو قرآني کار ته. الواجب المنزلي املأ الفراغات التالية راتلونکي خانه خالیانې ډکې کړه بکلمات مناسبة په وړ کلمو سره. الجيران همسایا الكبير غټ ارفق زه نرمي کوم اساعد زه کومک کوم. احترم مثلا الكبير زه د مشر احترام کوم و اکلمه بالادب او په ادب سره خبرې سره کوم. نور هم تاسو د سره دقیقې ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د اووم ټولګي د عربي ژبې مضمون پر همدې ځای پای ته رسیږي. خو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکړو یوه خبره ښه د سره یاد کړئ چې د کتاب ترڅنګ نوټ ښه سمو سره تعقیب کړئ. ان شاء الله تعالی کتاب به ستاسو لپاره ډېر اسانه وي او هم به راتلونکي سیم ستاسو لپاره اسانه وي. نور مو پر الله تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سأراكم قريبا إن شاء الله.